وبجان استاذ تصویر دی والله دي وحي نو د دې مورا نظم عنوان دی د یتیمې پښتو ژبې د یتیمې پښتو ژبې د یو یتیم ولسي شاعر د یتیم بچي په هکله زما یتیمانه تاثرات د مورا نظم په شکل کې سترګو لیدلی حال چې ما په خپله کړ دا زوم روان په یوه لاره په سوچونو کې ډوب لاره کې ناستو یو ماشوم په چغه دا یې ویل واخلئ ارزان دي کتابونه د پښتو پښتنو ننګ په پښتو وکړئ او ننګ په پښتو وکړئ دا واخلئ میړنو پښتنو د دې اواز سره مې زړه ته دومره درد ورسېد یو څو قدم وړاندې تللی وم مستون شومه زر که دغه وخت کې د ماشوم دا حال لیدلی وی چا زما په خیال به یې ګریوان د اوښ ګلون وړی و هغه بجان استاد یو زوی و هغه ناسته وایي چې سخته یخني وه داسې یوه ټوپۍ او دا بزه و څادر و وړوکی ماشوم او کتابونه یې خرڅول د غوبجان استاد نو زما په خیال به یې ګریوان د اوښ ګلون وړی و د ډېره یخه شوش کېدلو ناستو خپې ابلخپې دومره یخني وه چې جامې ګړبېدې رپېدو په دې حالاتو مې والله زړه خورېدو درزېدو او نری څادر و په سر داسې خیرنه ټوپۍ یو ټوکی زوړ غوړېدلی د ماشوم مخې ته پراته په دې ټوکي مخې ته یو څو کتابه دا کتابونه د پښتو څه وینو خوړلي د ماشوم خواته یوې ډډې ته زه کېناستمه دې نظارې مې دواړه سترګې کړې راډکې داسې لړۍ او تړ مې اوښکې مې په مخ بهېدې په غریو نیولې اواز ما ترېنه پوښتنه وکړه چې ای ماشومه دا ته څه کوې او څه خرڅوې قیصه شروع کړه دې ماشوم ما ورته غوږ کېښودو دوی بابا مې د دې سیمې ولسي شاعر و څو ورځې مخکې له دې دنیا رحلت کړی دی موږ بیا عصري شو د بیا څو ټکو درک نه لګي مور زما ډېره د بیماره اوس په کټ کې پرته رزق لاسه چې د دارو درملو محتاج مور مې د کټ نه راته روغ غوندې اواز وکړلو بچیه د پلار دا څو کتابه دي په تاخ کې پراته او دا ته راواخله چېرته خرڅ کړه په نیمه بیه چې د یو وخت رزق لږه ګزاره پرې وکړو مخکې به مونږ د جوماتونو وظیفې خوړلې ځکه چې پلار د جومات امامتي کوله چې اوس هغه نشته په مونږ وظیفې بندې شوې بېګا هم تاسو بچو ټولو وږې شپه کړې ده په کور کې داسې نور څه نه وو چې خرڅ کړی مو وی د دې خبرو سره زړه مې داسې ونړېدو لکه چې راشي زلزله او ځمکه درز وچاودي خو زه هم ځان له وم بېوسه او ما څه کړی وی د قدرت کار دی چې شاعر سړی غریب وي اکثر ما سره جیب کې نور څه نه وو صرف 75 روپۍ وې 10 مې کړې پاتې او 50 روپۍ مې دله ورکړې ما ته یې وکتل اوچت د یو حسرت په نظر بیا یې د خولې نه یو سوړ شان اسویلی ووتو د دې نه پس چې کتابونه ټول راټول کړم داسې ما ته یې وویل ماما واخله ټول چې ستا په 50 زه اوس ورځم چې کور ته لاړ شم د خوراک څه ویسم ځکه چې خویندې وروڼه مور به انتظار کړي زما ما ورته وویل کتابونه درنه نه اخلمه زه ما سره پروت دی دا کتاب او ما لوستلی دی ښه ستا باباجان ما راکړی و په خپلو لاسو ماشوم حیران شو ولې ته مې باباجان پېژنې هغه نیستی غربت والی باباجان پېژنې نو ما ورته وویل ستا بابا به راڅوک نه پېژني هغه به نه وي بیا شاعر د یتیمې پښتو په دغه وخت کې ما ماشوم ته دا خبره وکړه زه یې په وخت د تدوین ومه د مزار په خوا کې یو عالم دغه ساعت خلقو تقریر کولو بیا یې وویل ترنم کې د مرحوم دا شعر یې دا دی تاسو هم یې ښه په غوږ واورئ یو ځل به واورئ راځئ خلقه چې قبر لزو خلق راجمع دي لار ته غوبجان کوزوي دا د عبرت شعر په دې موقع مې ځکه وویل چې اوس رښتیا شو دغه شعر الهامي شعر و چې خلق جمع دي لار ته غوبجان کوزوي او بیا ترې روان شوم جړغونه او ده هم وژړل د غریو نه ډک یې ما ته وکتل او دا یې وویل ستا دې بچي مو الله وساتي له داسې ورځې ټول کتابونه یې واپس کور ته بې خرڅه یوړل دا د پښتو د کتابونو و دردناکه قصه هم د پښتو د شاعرانو هم د پښتو د یو شاعر و عبرتناکه قصه د پښتنو په سیمه قدر د شاعر نه وي تل
په زندګۍ سو قدر د کمال نه کوي بیا پس له مرګه یې په قبر چې راغا بلوي په ژوند دانا خپل کتابونه په ډالۍ کې ورکړي د مرګ نه پس یې کتابونه په پټپات پراته وي څه دوکاندار ته په تول واخلي د سودا دپاره څه کتابونه په تاخونو کې وینا وخوري بیا څه چې وي روغ په بیه څه چې څوک یې هسې نه اخلي شمس په چا به لیکل کوي په چا به جاړې د پښتو ودې له به خیر اخر د چا نه غواړې او زما قلم پس له دې چې کاغذ تور نه کړې ته تر څو چې خپله پښتو ژبه مور نه کړې ته